السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمانيرو محترم مورونو كم چه علماء کرام و دلوی و عقلونو خواندان دیارو دا خبره کی چه ده ایمان نپس بلی و لوی نعمت نشتره مگر امن دسی و نعمت ده محترم و چه کلا دا پیو معشرکی یو ملک قائم شی و بدی سر ده انسان عرض، ده انسان عزت، ده انسان مال، ده انسان حقوق، دا طول چه ده محفوظ کی او په کومه معاشره کې چې امن نوي نو باغې کې د انسان حقوق چې دی هغه ځای کېږي، د هغې مال غلا کېږي، د هغې عزت چې دی هغه لوټ کېږي، د هغې وینه تویېږي. دې وجې نه ابراهیم علیه السلام د دې ملک دپاره او د دې بلد دپاره دعا چې ده هغه اولنۍ دعا د امن کړي. رب اجعل هذا البلد آمنا، ای ربه دا ځمکه د امن والا ځمکه وګرځوه. دی وجنا چې کوم ملکونو کې امن نوي هلته جهل وي، هلته علم نوي، هلته اقتصاد نوي، هلته د انسان چې کوم بنیادي حقوق دي هغه ضایع کېږي. دا ټول د انسان ضرورتونه او د انسان حقوق او د انسان راتلونکی چې دی یو ښه مستقبل دا په امن پورې تړلی شوی. نو امن چې دی دا د لویو نعمتونو نه دی او دا د جنت د نعمتونو نه یو نعمت دی. الله سبحانه وتعالی د جنتیانو په صفت کې فرمایي ادخلوها بسلام آمنین. دی وجې نه اهم ضرورياتنا هغه امن دی او الحمدلله اوس چې کومه خاوره کې موږ یو دې ته د انبیاو دعاګانې دي، دې کې امن دی. الله سبحانه وتعالی دی همیشه د امن دغه شان قایم او دایم لري او الله سبحانه وتعالی دی په ټول اسلامي ملکونو کې په ټوله نړۍ کې چې دی امن راولي.